سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغانو 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې نن د 14 مقام لپاره د امریکا 19 کلنې لوبډلې سره لوبېږي، چې په دغه لوبه کې افغان لوبډلمشر ناصر خان د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. افغان لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې زبردسته توپ اچونه هم ترسره کړله. د امریکا 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې نن د افغان توپ اچوونکو پر وړاندې په 48.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 148 منډې جوړې کړې. افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې نن د امریکا 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. د افغان لوبډلې په ګټه له محمد غضنفر 3 لوبغاړي وسوځول، داسې لوبډلمشر ناصر خان 2 او فریدون داودزي هم 2 لوبغاړي وسوځول. خلیل احمد او ربګل مومند بیا یو لوبغاړي وسوځوي. افغان ځوانان به څو شېبې وروسته د یاد هدف په ځواب کې خپله توپونه پیلوي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ، د نورو تازه معلوماتو سره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.